إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. कायनात चिकलन अल्लाह तबारक व तआला पैदा करो دا ورزنا رب العالمین پدې کې دا نظام د نور او سپوږمۍ د ورځې او د شپې د تلو راتلو دای جوړ کړلو او الله تبارک و تعالی دې آیت کې فرمایي چې کوم اولست سورۃ التوبه آیت نمبر 14 چې د الله په نسبت باندې د میاشتو تعداد هغه 12 دی. په ټول کال کې 12 میاشتې او د میاشتو نه مراد جنوري، فروری، مارچ، اپریل دا نه دي، دا د انګریزانو میاشتې دي. د دې میاشتو نه مراد زموږ اسلامي میاشتې دي. افسوس خبره ده چې مسلمانان اسلامي میاشتې نه پیژني. زموږ په دفترونو کې، سرکاري ادارو کې او په ټولو امورو کې صرف انګریزي حساب مونږ ته یاد دي او تنخواګانې ورسره دي مطابقي. حالانکه مونږ له اسلامي میاشتې پیژندل پکارو او د اسلامي میاشتو مطابق د خپل امور چلول پکارو. په ډیرو المیو کې او په ډیرو غمونو کې یو غمدان دی تش جړه کولی شو. څوک چې اختیار والا دی په دې باب کې قیامت کې به الله د هغوی نه تپوس کوي. الله رب العالمین فرمایي میاش د دې د اشمار چې دی نو دا 12 میاشتې دي ما مقرر کړي د هغه ورځې نه یوم خلق السماوات والارض چې کله نه الله رب العالمین د ځمکه او د اسمانونه پیدا کړي دي. منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې حرمت والا دي. الله رب العالمین غیله دا عزت ورکړی دی چې مسلمان به پاغه کې د جنگ ابتدا نه کوي،
د دې میاشتو بې عزتي به نه کوي. 4 میاشتې د عزت والا دي او دا هم ډېرو مسلمانانو ته د دې پته نشته دی، مګر هغه چې چېرته د اهل حدیثو خطبې اوري یا درسونو کې کینی یا قرآن او حدیث درسونه اورېدلي، صرف هغوی ته پته وي. که نه چاته دا ووایه چې اسلامي میاشتې کمې دي د اول نه اخره پورې راته وایي، دا نه ورځي. او که بیا دې ورته دا وویل چې دې کې 4 کمې میاشتې دي چې حرمت والا دي، دې نه اړو خبر نه دی. 4 میاشتو کې دا 3 مسلسل وي، دا چې تېره شوه او دا چې روانه ده او ختمېدو والا ده، نن یې آخري تاریخ دی یا به سبا وي. دې نه مخکې ذوالقعده وه او دا اوس ذوالحجه ده او دې پسې محرم دی. دا 3 میاشتې پرله پسې دا دي. او بله رجب ده، کومه چې د شعبان نه مخکې، شعبان نه مخکې چې کومه میاشت ده رجب، او بیا شعبان بیا ورپسې رمضان. د اسلامي کال چې کومه 9مه میاشت ده رجب، 8مه میاشت شعبان ده او 9مه رمضان ده. اوس زمونږ اسلامي کال هغه به ختمېدو دی او نن د هغې کیدای شي اخري تاریخ یې، ځکه کوم چې موږ سره صحیح تاریخ دی د سعودي د شمار مطابق، نو نن 1 د ذوالحجې ده. او که سبا ورځ هم د دې میاشت شوله نو بس بیا سبا اخري ورځي، ځکه اسلامي میاشت کله د 10 وي او کله د 1 وي. ولکه دا نن یا سبا دا کال اسلامی ختم شو، 1440 هجری ختم شو. سبا یا بل سبا بس شروع کیږي 1441 هجری، ځان په دې پوه کوئ. دې نه خو ټول خبرې چې 2019 روان دی او خلک پکې ګډېږي چې کله کال نوی کېږي که نه، دوکړی او باجي او دا ګډاګانې د عیسایانو کال نوی کېږي که نه، او دا قوم خو ذهني غلام دی. نو غلام خو خامخا د آقا په خوشحالۍ کې خوشحالېږي. په دې باندې خو هر سړی خبر دی، په دې نه خبر نشي چې زما اسلامي کال به کله شروع کېږي. او د یهودو دونه ناشنا تحریک چلېدلی دی په دې امت باندې، او دا امت داسې اوده پاتې شوی دی، دومره اوده دی دا امت چې د اسلامي کال شروع کېږي نو یهودو ته په دماغو کې اچولی چې ګوره خیال کوه دا د غم ورځې دي، د محرم آغاز چې کېږي نو دی وایي د غم ورځې راغی. تا سره یهودو هغه لوبې کړي دي چې ته د ځان نه خبر هم نه یې، ته کوم ځای ته رسولی، ته چې ځای له راځې په دې کې به ډېر وخت لګېږي. زما په شان د ډېرو خلکو ځوانیانې به خاورې شي او سپینګیري به شي او د خاورو د لاندې به شي، او د علماو دا زړونه به وچ وي، بیا به کله دا قوم پوهېږي په دې باندې. خپل اسلامي تاریخ نه هم غریب خبر نشه، دا امت د دې نه هم خبر نشه چې د محرم میاشت څه ته وایي او په دې کې څه کول پکار دي. بس یهودو او د هغې اولاد د عبدالله ابن سبا بچو ته په ذهن کې دا کېنولې ده چې ګوره خیال کوئ دا د غم میاشت ده، او دا اولنۍ 10 ورځې خو بیخي وي د غم دي. واده پکې ونه کې ګوره خیال کوه، چېرته خوشحالي ونه کې، چېرته سپینې جامې وانه چې تورې جامې اچوه او غمونه کوه، وال به یې او ټکول به یې او جړاګانې به یې او په ځان راکېده. یهودو زمونږ بند سره ناشنا لوبې وکړل، ناشنا انداز سره زمونږ دا ذهنونه خراب کړه، هایجیک یې کړه راله، داسې برین واشنګ یې دله وکړلو چې د اسلام حقیقي تاریخ او د اسلام چې کوم احکام دي هغه یې زمونږ د ذهنونو نه وښکل. د افسوس خبره ده، د صحابو دشمنان وایي دا د غم ورځې، موږ هم د غم ورځې وایي. نو بس د صحابو دشمن پکې واده نه کوي، سني ځان ته هم پکې واده نه کوي. ته ځان ته سني د څه وې؟ زمونږ شیخ صاحب دی الله وبخي، شیخ عبدالسلام رحمه الله، هغه به فرمایلو یو سني دی، سني چې د نون په شد باندې سني، او یو سني دی مړه، سني معنی سني سنائی باتوں والا، سني دی بس چې څه اوري مني په پټو سترګو نورې تحقیق نه کوي چې خبره سمه ده که ورانه. یو سني دی، سني معنی په سنتو باندې عمل کوونکی او د سنتو نه متاثره او د اهل سنت د علماو او د اهل حدیثو د علماو نه متاثره، نه د یهودو د بچو نه او نه چې کوم دی د صحابو د دشمنانو نه. نو ځان نه سني مه جوړوه، سني چې د سنتو تابعدار وی، هسې ځان ته به سني نه وی، سني منه د سنتو تابعدار چې د حدیثو نه ته متاثره شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایات د دې ورځو متعلق مونږ ته څه دا مونږ لږ وګورو. دې میاشتې ته چې دا د اسلامي کال اوله میاشت ده، سبا یا بل ورځ شروع کېدو والا ده انشاء الله تعالی. نو دا
دیتا چې دا محرم وی المحرم. بعض علماء لا د دین هم منع کړی ده چې دا به صرف تش محرم به دیتا نه وي بغیر د الف لام نه، ځکه په حدیث کې دې نومونه چې راغلي المحرم الف لام مو سره دا به ورته وي. نو دیتا المحرم ولې ویلې کېږي؟ و د دې وجه دا ده چې په دې کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې هم دا وه، نو عربو طریقه هم دا وه چې په دې کې به قتال حرام ګڼلو، خو عربو به دې سره دوکه کوله. د دې محرم دا حرمت به دې نه پس کومه میاشت به راځي محرم پسې چاته پته ده؟ صفر میاشت محرم د اسلامي کال اولنۍ میاشت او صفر په صاد باندې دا دویمه میاشت صفر. نو عربو به داسې وکړو چې دا 3 میاشتې مسلسل بیړه نه صبرېده د جنګ نه، ځکه د هغې ټول کار روزګار په جنګونو روانو، چې یو قوم باندې به حمله وکړه هغې نه به یې څه ونیول نو به یې خوړل، روزګار یې په دې روان، پردي کورونه لوټ کوه او کور ته راوړه او به یې خوره. نو دې وجې نه دا 3 میاشتې خو پرله پسې په دې کې جنګ حرام و، ذوالقعده ذوالحجه او محرم. نو دا 3مه میاشت به چې راغله زړه به ورته نور نه شو ټینګېدلی چې مړه دا 2 میاشتې هم صبر وکړو، په دې 3 میاشت کې صبر نه شو کولی، یو ځای باندې حمله کوو یاره په یو دښمن ورځو چې څه خو لاس ته راوړو څه خو وخورو. نو دې وجې نه به راولګي د بدبخته چې کله به د حج دا میاشت راغله ذوالحجه، نو په دې کې به د بنو کنانه د قوم یو کس راپاسې د قلمس به ورته ویل، هغه به اعلان وکړو هلکه وایي دا 2 میاشتې بس دی صبر وکړو جنګونه مو ونه کړه، دا را روانه میاشت خو محرم ده جنګ پکې ناروا دی، خو یاره د دې دا حرمت به موږ سفرې ته منتقل کړو. نو محرم کې به ځان له جنګ څه کو محرم به ځان له حلال که، ځان له جنګ پکې جایز که، او د محرم په ځای به په سفر کې ځان جنګ نه بند کړلو. د دې مثال داسې دی لکه نو دې ته الله کفر ویلی او په کفر کې زیاتې ویلی الله په دې آیت کې دا ورپسې چې کوم 13 آیت دی سورې توبه کې الله رب العالمین فرمایي انما النسیء زیادة فی الکفر. الله رب العالمین فرمایي دا نسی زما په هغه میاشتو کې او زما په قانون کې ګوتې وال دا زیادت دی په کفر کې، یو خو کفر دی او په کفر کې بل زیاتوالی دی. د مکې مشرکان خاص هم کافرو، خو زیات کافر په دې شو چې د الله هغه حرامه میاشت ځان له څه کړله حلاله کړه، او د الله رب العالمین د طرف نه هغه پابندي په ځان باندې اوچته کړله او د ځان نه بل قانون جوړ کړو. د ځان نه قانون جوړولو اجازه پیغمبر ته هم نشته، پیغمبر قانون جوړولی شي نه، پیغمبر یې صرف بیانوي. قانون جوړول د چا کار دی؟ صرف د الله رب العالمین کار. ملک الناس مالک یوم الدین هغه د دې اختیارمند دی، هغه بادشاه دی، قوانین هغه جوړوي. ما او تعالی دا اختیار نشي موږ قوانین جوړو. نو غرض مې دا دی الله رب العالمین دلته عربو باندې ډېر رد کړی دی مکې په دې مشرکانو چې دی په دې کفر کې زیات شوي دي چې زما په قانون کې ګوتې وایي ما یو شی حرام کړی یو میاشت له ما حرمت ورکړی دی را لګېږي د دې حرمت بدلې بلې میاشتې ته. د دې مثال دا دی لکه یو کس راولګېږي یا یو مولا ګمراه شي او دا اعلان وکړي چې بهی دا روژه خو ډېره په ګرمۍ کې را روانه ده، داسې کار به وکړو چې دې روژه کې به دا روژې وخورو خیر دی، او بیا چېرته اکتوبر کې به روژې ونیسو لږ به موسم ښه شوی، که مسلمان به ورسره ومني نه د الله قانون څنګه بدلې. موږ باندې میاشت د رمضان روژې فرض دي، په دې کې به موږ موسم ته نه ګورو چې موسم ګرم دی او که یخ دی، موږ به دې ته ګورو چې رمضان کله دی، که رمضان په ژمي کې دی ژمي کې نیسو، که په رمضان په اړه او په پوشاکال کې دی په هغې کې نیسو. قانون د الله رب العالمین موږ نشو بدلولی. نو دې میاشت ته به میاشت محرم ویله د دې د وجې نه چې په دې کې به د قتال حرمت راغلی، او دې ته به عربو بعضې نور نومونه هم ویل، بعضې به رالګېده دې ته به د محرم او سفر دواړو ته به سفرین هم ویل، او دغه رنګه دې ته به محرم ته به سفر الاول ویل او دې سفر میاشت ته به سفر الثاني ویل، لکه ربیع الاول او ربیع الثاني. بعضې عربو کې دا اصطلاح رایج وه، هغې به ورته دا نوم هم ویلو. نو زمونږ په اسلام کې دې ته ویلی کېږي شهر الله المحرم، د الله میاشت د محرم، دا ټولې میاشتې د الله دي، لکه وروستو حدیث زه وایم انشاءالله. خو دې ته چې د الله میاشت ویلي دا د ډېر شرافت د وجې نه، د ډېر شرافت د وجې نه دا د الله میاشت زمونږ په دین کې دې ته المحرم او شهر الله ویلی کېږي. او جاهلان او د اسلام نه بې خبره یا د اسلام دشمنان داسې ووایه هغوی ورته د غم میاشت وایي،
زمونږ په اسلام کې یو نوې ګمراهي را داخله کړه او هغې ول دا نوم کېښوده چې دا د غم میاشت ده. ډېر مسلمانان تاسو وګورئ هغوی په دې میاشت کې ودونه کوي نه کوي. او ما درته ویلې یو سني که نه سني خو یې پکې نه کوي، یو سني وي چې سني که نه د نون په شرط باندې کلک انسان وي نو هغه د دې اړو پروا نه ساتي. دا واده په هر وخت الله رب العالمین جایز کړی دی او د دې اجازت دی، د چا اړو پروا مه ساته. بعضې خلک وایي یاره که په دې میاشت کې مونږ یا په دې ورځو کې واده له نیټه مقرر کړو هسې نه څوک واده له را نه شي چې رانغه نو ډېره ښه ده چې نه راځي. ته به د الله رب العالمین دا دین خو واضح کې که نه دا رسم خو به مات شي، دا رسم خو ماتول پکار دي که نه. او الحمدلله زما چې دویمه نکاح وه او دویم واده وه ما په محرم کې کړی و د الله په فضل باندې الحمدلله. او دا رسم ماتول پکار دي، دا بدعات مات کوي، دا جهالتونه ختم کوي، دا ختمول پکار دي. په موږ باندې مې یخني راشي، دا ځان ته چې سنتو تابعدار وي چې دته دې وویله ده باندې مې یخني راشي، دی هم په دې میاشت کې بیا واده نه کوي. هلکه تا باندې ولې یخني راځي؟ ته خو سنتو تابعدار یې، ته څه شي نه یېرېږې؟ تا باندې څه شي خوف طاري دی؟ دا رسم رواج به څوک ماتوي؟ دا جاهلانه رسمونه به څوک ختموي؟ چې تی نه ختموي زه نه ختموم دا به څوک ختموي؟ د دې آغاز به موږ څنګه کوو؟ د الله نبي یو غټ رسم ختم کا د جاهلیت. سوره احزاب کې شته علما مرګري ناست دي ته پته ده. عربو کې دا یو رسم و چې پردي هلک ته خوښ به شه چې ډېر تابعدار دی، ډېر ادب والا دی، د مشرانو ډېر عزت کوي، خدمت کوي. نو پردي هلک ته ویل دا زما زوی دی، دې ته عربو متبنا ویل. متبنا منه پردي هلک ته د هغه د ډېر ښایسته صفاتو د وجې نه چې ادبناکي او خدمت والی هغه ته ته زوی وویې په خوله باندې. نو عربو کې به دا طریقه وه چې په خوله به ورته زوی ویلو دا به بیا خپل حقیقي او اصلي زوی ګڼلو. نو بیا به یې د هغه ښځه انګور ګڼله. نو که دا هلک به مړ شو ښځه به ترې پاتې شوه، یا به یې دا ښځه طلاقه کړه نو دا ښځه به دې سړي په نکاح باندې نه اخسته. چا به چې دې هلک ته څه ویلی زوی ویلی نو دا خو زما انګور ده، انګور څنګه په نکاح والم؟ ځکه انګور څه نکاح حرامه، څنګه چې د زوی په ژوند کې حرامه ده نو زوی مرګ نه بعد هم حرامه. او ستا زیږه که ستا د اولاد د لور په شان ده. نو دې وجې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم چونکې یو صحابي ته متبنی جوړ کړی و هغه ته هم زوی ویلی و. کوم صحابي دی؟ زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه. زید رضی الله تعالی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم اشنا خدمتونه کړي سړی حیران شي. په طائف کې چې د الله په نبی کوم کاڼي ورېدل هغه کاڼي په زید رضی الله عنه باندې ورېدل. د الله د نبی نه چې کومه وینه روانه وه دقه شان وینه د زید رضی الله عنه د بدن نه روانه وه. هلته وساتلی و هغه سفر دعوت ته په سختۍ برداشت کړې وې د دین لپاره. زید بن حارثه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ په مسجد حرام کې. دا د نبوت نه مخکې خبر د پیغمبري ورته لا نه وه میلاوه. کله چې خدیجه رضی الله عنها سره نکاح وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا زید د خدیجه رضی الله عنها غلام و. نو خدیجه رضی الله عنها راولګي د نبی علیه السلام نه په هدیه کې ورکړه دا ستا شو. لکه خپل مالونه چې ولا څنګه ورکړه مالداره ښځه وه نو نبی علیه السلام له خپل غلام هم ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اوږده واقع دغه واقع طرف ته نظم چې د پسې پلار او تره راغلي و هغوی سره لا نړلو. نو د دې د لاسه د الله نبي ته ډېر متاثره شه چې ته دونه وفادار یې زما سره او دونه دې زما دا خدمت خوښ دی. نو د الله نبي مسجد حرام کې اعلان وکړ نن نه بعد زید زما بچی دی. خلکو به ورته ویل زید بن محمد، زید بن محمد، زید د محمد زوی صلی الله علیه و آله وسلم. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله واده وکړو زینب رضی الله تعالی عنها ډیره د اوچت خاندان زنانې وله وکړله. الله اکبر. نو لږ وخت بعد د زینب رضی الله عنها او د زید رضی الله عنه په کور کې اختلاف راغی. بس طبیعت نه جوړېد. د الله نبی بار بار نصیحتونه به ورته کول چې خیر دی ګزاره کوه ګزاره کوه. زید ته به ویل زید رضی الله عنه ویل د الله نبی بس زینب رضی الله عنها ما سره ګزاره نه کوي. او د الله رب العالمین په دې کې حکمت، الله رب العالمین په دې کې غټ حکمت دا دی چې دا زید طلاق کې الله دا اختلاف پیدا کړ چې دا د عربو دا رسم ختم شي چې دی پیغمبر دی زید ته زوی ویلې چې دا د ښځه طلاق کې چې عربو چې دا خو انګور ده او دا نبی په نکاح والی چې دا رسم ختم شي. دا رسمونه ختمول پکار دي. د دې وجې نه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه زید رضی الله تعالی عنہ دا زینب رضی الله عنها طلاق کړله، سورۃ احزاب کې الله رب العالمین دا واقع ذکر کړل. الله رب العالمین خپل نبی ته حکم وکړو، اسمان نه د الله فیصله راغه، دیو جناب زینب رضی الله تعالی عنها په فخر او خوشحالی سره دا ویل، په دې به د الله یو شکر ادا کو چې زما نکاح د نور بیبیانو ته ورستاسو نکاحونه په ځمکه کې شوي او زما نکاح په عرش باندې شوی دی. الله اکبر. ځکه الله حکم راولګي نبی دا زینب والا په نکاح باندې، ولی ځکه عرب داسې زنانه په نکاح نه اخلي چې یو هلک ته زوی ویلی نو د هغه ښځه چې طلاقه شي یا کونډه شي په نکاح یې نه اخلي، وایي هلکه دا خو مینګور ده، حالانکې دا د کوم ځای نه مینګور ده، دا خو پردی هلک دی، دا خو د خپل زوی نه دی. او الله رب العالمین یو ورسره بل حکم هم راولېږلو، ادعوهم لآبائهم، دې هلکانو ته به نن نه بعد نسبت خپل پلارانو طرف ته کوئ. د نن نه بعد به دې زید ته زید ابن محمد نه وایي صلی الله علیه وسلم، بلکې خپل پلار یې حارثه و. څه به وایي؟ زید ابن حارثه، زید د حارثه زوی. په دې باندې به زید رضی الله عنه به جړل، وایي زما د نوم نه د نبي علیه السلام نوم ختم شي، زما د نوم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به زما نوم څخه اخیستی کېده. مینې ډېره وه که نه، زید ابن محمد به یې ماته ویل، د محمد بچی، هغه د بچی په شان ته وساتلم، واده یې راله وکړو، د بچی په شان مینه یې راکړه. اوس د الله حکم راغی چې دا نوم دې ختم کړئ، خپل پلار ته نسبت کوئ. نو د دې بدله الله رب العالمین زید رضی الله عنه له څه ورکړه؟ الله اکبر. د یو صحابي نوم په قرآن کې نشته، د ده نه اوچت اوچت صحابه شته، ابوبکر صدیق د ده نه اوچت دی رضی الله عنه، خو هغه ته صرف صاحب ویلی دی، نوم یې ولا نه دی اخیستی. د عمر رضی الله عنه نوم نشته په قرآن کې، د عثمان رضی الله عنه نشته، د علی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، د زبیر رضی الله عنه نوم نشته، د عبدالرحمن بن عوف نشته رضی الله عنه. دغه رنګه کوم چې دا غټ غټ صحابه دي، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، سعید بن زید رضی الله تعالی عنه، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه، زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه، طلحه بن عبید الله، دا 10 مبشره دي، دي نومونه نشته. خو د زید نوم په قرآن کې شته. فلما قضا زید، کله چې زید د دې زینب نه خپل حاجت پوره کړلو، نکاح یې ورسره وکړله او نزدېکت شو، بیا د هغې نه بعد اختلاف راغی، نو الله رب العالمین خپل نبي ته څه وایي؟ زوجناکها، موږ دا زینب تاله په نکاح درکړه. ولې؟ دې لپاره چې د عربو دا رسم ختم شي او حرجونه ختم شي، سبا بل څوک بیا د متبنا د ښځې سره په نکاح کې حرج محسوس نه کړي. او ته چونکې پیغمبر نو دا رسم باول ته ماته، تاسو به دا رسم ماتوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم رسم مات. دې کې اشاره د امت ته او تربیت د امت ته چې کلم داسې جاهلانه رسمونه په معاشره کې عام وي، دا جاهلانه رسمونه څه کوي؟ ماتې کوي، ختم یې کوي. خلک را لګېږي بدعات کوي، رسمونه کوي، رواجونه کوي، دا ختم کوي. الحمدلله ډېرو علماو زموږ نه مخکې استادان و، هغوی الله له ورغه، الله رب العالمین دوله جنت الفردوس ورکړي ټولو. محنتونه یې وکړه، دې قوم به باباګانو ته سجدې کولې، دعوتونه یې وکړه، د هغې نه یې منع کړه د الله په فضل باندې. دا قوم به تور چیلي به ځان سره روان کړي و، دربارون له به تله. دا قوم به چې مړی به وشو نو اسقاط به یې کو، چې مړی به وشو څلوېښتینې به یې کولې، چې مړی به وشو شمې به یې بلولې په قبرونو باندې، شالونه به یې پرې غوړول، قبرونه به یې پخول. او په ډېرو خلکو کې اوس هم دا مرض چخو. الحمدلله د ډېرو خلکو اصلاح الله رب العالمین وکړل، ډېرو خلکو د دې کارونو توبه وایستله. دا ګناه ده، دا خو د شریعت خلاف کار د الله نبی صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی. نو دا باقی چې کوم بدعات دي، غلط افکار دي، دا به موږ او تاسو ختمو ان شاء الله تعالی. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا کوم غلط سوچونه دي په مسلمانانو کې را داخل شوي د غیرو د طرف نه، او زموږ دا دین داغدار کړی دی. الله رب العالمین دې دا غلط افکار زموږ د معاشرې نه ختم کړي، چې زموږ معاشره خالص قرآن او سنت باندې عمل کولو والا جوړه شي. د دې په فضیلت کې حدیث کې راځي د دې میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السنة 12 شهرا، کال کې 12 میاشت، منها 4 حرم، په دې کې 4 حرمت والا دي څنګه چې قرآن کې الله فرمایي، د حدیث کې راغلي 3 متواليات، بل روایت کې راځي 3 متواليات. دا 3 میاشتې خو پرله پسې دي، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، او بلا 4 ورجب،
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان د جمادى الثانیه او د شعبان مینس کې کوم میاشت رجب بلدا میاشت او دې ته رجب مضر به ویله. مضر د عربو یو قبیله و مضر قبیله چې کومه وه دی ټولو عربو به د حرمت نه میاشتو خیال ساتلو د رجب به هم ساتلو خو خاص کر د مضر قبیله چې وه دی به د دې رجب د میاشتې ډېر احترام کوه ځکه دا په دې مشهوره شوې رجب مضر مړه دا رجب خو داسې ده چې بس د دې مضر میاشت ته سمه لکه خلک چې وایي چې رمضان جاڼی پټان جاڼی دا رمضان خو سمه د پښتنو میاشت ده ځکه چې پښتانه روژه کلکه نیسي کم قوم چې په کم شي کې مشهور شي نو خلک یې هغې ته ایسته نسبت کوي دا مې هسې مثال درکړه د پوهې دپاره نو عربو به ویلې وایي د دې رجب دا احترام وایي دا مضر قبیله ډېر کلک احترام کوي نو د الله نبي هم هماغه اصطلاح د عربو ویله ورجب مضر او هغه رجب د مضر قبیلې چې هغه مضر قبیله ډېر احترام کوي دې له الله رب العالمین حرمت ورکړی دی دې له عزت ورکړی دی او سوره بقره کې د دې حکم ذکر دی چې په دې میاشتو کې به ته په دشمن باندې اول حمله نه کې خو که دشمن وکړله نو بیا به ته جواب ورکې دا نه چې ته به ناست الا الله وکې چې خیر دی او ختم خواجګان وکې ختمونو ته به زور ورکې چې خیر دی هغه دې ډزې هم کوي او دشمن دی لګی که د کشمیر مسلمانان قتلې او که د فلسطین مسلمانان قتلې مونږ ته څه نه وایي نه بیا به ته جواب ورکې کافر چې د دې حرمت پیمالی نو دا ستا جواب او هغه سره جنگ دا د دې میاشتې د بې حرمتۍ انتقام د دې کافر نه ته اخلی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قرآن کې الله رب العالمین به دلته بل حکم جاری کړی چې دې د حرمت د میاشتې بې عزتي کوي نو بدل وله ورکه د دې حرمت د میاشتو د بې عزتۍ د کافر له په بدل کې سزا ورکه چې تا ولې آغاز وکړو په دې میاشت کې د جنګ دا خو د حرمت میاشت وه چې تا آغاز وکړو نو اوس به ته سبق ښایي تا له موږ بدله درکوو بیا به له بدله ورکې کافر له نو الله رب العالمین دې له دا احترام ورکړی دی او دغه رنګه دې ته شهر الله ویلی شوی ده شهر الله د الله رب العالمین میاش لکه دا دې ته اضافت تشریفي وایي په عربی کې اضافت د شرافت د وجې نه یو څیز اضافت چاته وشي الله رب العالمین لکه د مسیح حرام اضافت الله رب العالمین ته شوی دی بیت الله بیت الله چې یاد شي دا ټول مساجد بیت الله دي هر یو مسجد بیت الله د الله کور دی خو چې موږ وایو بیت الله نو زموږ په ذهن کې یو کور راځي کوم کور مسجد حرام دا د هغې شرافت د لاسه دغه رنګه د صالح علیه السلام چې کومه اوښه وه اوښې خو په دنیا کې ډېرې دي خو په قرآن کې الله رب العالمین هغې ته ناقة الله ویلې د الله اوښه هغې ته د الله اوښه ولې وویله دا ټولې اوښې د الله دي هغه دې وجې نه چې معجزاتي اوښه وه الله د ګټې نه پیدا کړه او پیدا یې کړه او د لسو میاشتو بلار به تیار په خپل قدرت الله داسې ناشنا کار او هیبتي اوښه وه د ټولو اوښو نه لوی هم وه هیبتي هم وه ټول څاروي او د باقي اوښې به تېرېدلې معجزاتي وه سمودیانو ته الله حکم راولېږلو هغې ظالمانو اراده وکړه چې دا موږ وژنو دا اوښه د دې نه زموږ څاروي یېرېږي د دې د لاسه زموږ څاروي بیا سرېدی نه شي حالانکه الله رب العالمین هغې له خپله ورځ مقرر کړې وه د اوبو د څښلو د هغې بېله ورځ وه او د دې باقي قوم د څاروو بېله ورځ وه خو دوی دا نمبر هم نه منلو ویل وژنو نو په هغې کې یو بدبخته راپاڅېد قدار ابن صالح او د هغه سره باقي قوم سمودیان ملګري شو هغه اوښه شهیده کړه دا د معجزې بېعزتي وه او کوم قوم چې د معجزې بېعزتي وکړي الله رب العالمین یې سزا ورکړه الله رب العالمین عذاب راولي الله بیا عذاب راوست چې په هغې باندې چغه ووهلی شو په هغې باندې الله رب العالمین تباه و برباد کړه ورسره زلزله هم پرې راغله الله تباه و برباد کړه او هلاک یې 3 ورځې بعد پې چې نن یې دا اوښه شهیده کړه 3 ورځې بعد پې د عذاب الله رب العالمین راوستو صورت اعراف کې هم دا واقع ذکر ده سورې هود کې هم ذکر ده صورت والشمس وضحاها هغې کې هم ذکر ده اشاره ورته شوې ده او په بعضې نورو ځایونو مختلفو صورتونو کې ورته اشارې شوې نو غرض مې دا دی چې څنګه دغه اضافت تشریفي دی چې ناقة الله دغه رنګه عیسی علیه السلام ته روح الله وایي نو دغه شان دې میاشت ته هم شهر الله ویلی کېږي د الله میاشت دا د دې د هغه شرافت د وجې نه دې وجې نه امام ابن رجب رحمه الله هم دا خبره لیکلې ده هغه فرمایي
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې محرم ته د الله د میاشتې نوم ورکړ. واضافته الى الله تدل على شرفه وفضله. او د دې میاشتې اضافت چې د الله رب العالمین طرف ته کیږي دا دلیل لري د میاشتې په شرافت او فضیلت باندې. فإن الله تعالی لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ځکه الله رب العالمین خپل ځان ته د یو څیز نسبت نه کوي مګر هغه چې په مخلوق کې خاص مخلوقي دا غي نسبت الله رب العالمین خپل ځان ته کوي. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي نسبت چاته کوي؟ الله تبارک وتعالى طرف ته کوي. وی کما نسب محمدا وابراهیم واسحاق ويعقوب وغيرهم من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه الى عبوديته. لکه الله تعالی چې د دې پیغمبرانو نسبت خپل عبودیت ته کړي. ټول پیغمبرانو د الله عبادت کړي خو خاص پیغمبران چې الله یې نمونه اخیستي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی. د دې عبودیت الله رب العالمین خاص په قران کې ذکر کړي. دا د دې شرافت د وجنه په انبیاء کې هم مرتبه شته ده کنه مراتب. چاله الله یو خصوصیت ورکړي بل بل کمال ورکړي بل کمال ورکړي. هر نبی ته الله جدا جدا کمالات ورکړي. نه الله رب العالمین د دې انبیاء تذکرہ په عبودیت سره کړی ده چې دا زما بندگی کوونکي دي، د الله رب العالمین عبادت کوونکي انبیاء. نو دغه شان ته وایي الله رب العالمین خپل نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبت الله رب العالمین ته د میاشتې هم کړی ده. بیا د اسلامي کال دا ابتدا چې کېدله، د اسلامي تاریخ ابتدا چې کېدله دا د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شوې ده. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم هغه اولویات دي، اولویات عمر چې ورته ویل کېږي، د عمر رضی الله تعالی عنه اولویات هغه اول کارونه چې اول نمبر عمر رضی الله تعالی عنہ کړی دی او د امت سره احسان کړی دی او هغه بنیادی خې دی. ډیر کمالات دی پای کې یو دا چې زمونږ د اسلامی سن او د اسلامی تاریخ بنیاد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایښودلی دی. او کوم آیت چې ما خطبه کې ولوسته دغه آیتونه د مخې ته کېښوده او دغه رنګه هغه آیت چې کوم د مسجد قباء په باره کې راځي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وشو کنه، چې هجرت وشو اولنې مسجد کم یو جوړ کو مدینه کې، مسجد قباء. مسجد قباء جوړ ک الله رب العالمین فرمایي دا هغه مسجد دی چې د اول ورځې نه په تقوا بنیاد کې خوده شوی. عمر رضی الله عنه فرمایي الله وی چې اول ورځې نه د مسجد په تقوا بنیاد کې خوده شوی دی. دا میاش به هم او دغه کال د هجرت به هم زمونږ د اسلامی تاریخ او د اسلامی سن اول کال، ځکه الله دغه ورځ ته اول ورځ ویلې ده من اول یوم، او دغه ته اول ورځ ویلې او دغه زمونږ اول کال شي د هجرت نه آغاز وشي. صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله مشورې ورکولې نبی صلی الله علیه وسلم له عمر رضی الله عنه له چې د اسلامی کال او د اسلامی تاریخ آغاز کو چې مونږ کوم خط لیکو باید تاریخ لیکو. یو کار په خطونو کې نبی علیہ السلام کړو او دویمه فیصله پکې عمر رضی الله عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خطونه لیکل نو دغه ول مشوره ورکړې و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې جی تاسو د بچان ته خطونه لیکي، بادشاہ ګوره بغیر د مهر نه خط نه پړاوي، مهر ضروری دی، دا ادب دی د خط چې مهر به وي چې دا خط چا طرف نه. دیو جنا بعض علماوی ادب هم دا دی چې دا هغه فتوی جواب ورکوه چې چا په خپل نوم لیکلی یا دستخط کړی چې دا سوال زما طرف نه. اوس خو موږ له چې هر سوال الله چې پته نه لګي چا لیکلی موږ جواب کوو، موږ زغ بس چا ته ضرورت د مسلې نه. دا ادب دی چې مهر به لګي نوم به لیکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره ګوتمه جوړه کړه او د ګوتمې د غمي د پاسې ولیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی به هغه مهر لګاو په هر خط باندې. څومره بچانو ته چې خطونه لیکلي هغه مهر به په هغې باندې لګېده. دویم کار ته عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه مشوره چا ورکړې وه چې جی تاریخ پې لیکل پکار دي. دا مشوره ولا یو ناشنا او عظیم صحابي ورکړې وه. موږ ماښام کې الحمدلله د ریاض صالحین درس شروع کړی دی. ملګري لا یو ګوري هغه هغې کې بله ورځ موږ د ابو موسی اشعري رضی الله عنه تاریخ وویلو.
ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې هغه صحابي دی چې ډیر ناشنا فضایل دي. یو فضیلت دام دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه مشوره امیر المؤمنین ته ورکړی شو عمر رضی الله عنه ته چې د اسلامی سن ابتدا وکړو موږ خپل مسلمانانو یو کال یو تاریخ به زمونږ چې کله خط لیکو هغه په تاسو اچوي وای ښا نو دې لپاره بیا میټینګ راوغوښتو شورای راوغوښتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمر فاروق رضی الله عنه دې لپاره بیا مجلس مشاورت منعقد کړلو صحابو نه مشوره خستله نو مشوره توجه ول ورکړه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه او صحابو چې مشوره ورکړه چا ویل چې جی موږ به داسې کار وکړو چې په کم کال د نبی علیہ السلام پیدایش شوی دی هغه زمونږ اول کال شي هغې ځای نه به شروع بل اسلامي تاریخ وبشمارو څو کاله وشو بس هغه سن به ولي. دویمه رایه دا راغله نه کم کال نه چې نبی علیہ السلام له پیغمبري ورکړی شوی په مکه کې هغه به زمونږ اول کال شي د اسلامي تاریخ هغې ځای نه شروع چا ویل چې نه په کم کال چې نبی علیہ السلام هجرت کړی مدینې ته چا ویل چې نه په کم کال چې نبی علیہ السلام وفات شو اب زمونږ د اسلامي تاریخ اولنې کال مقرر کو به برازو 2 3 4 څومره چې تیر شوي ابو ولیکو بعضو به ویل چې نه موږ به داسې کار وکړو چې د رومیانو کال به مقرر کړو روم والا یو تاریخ چلی لکه اوس چې موږ د انګریزانو تاریخ تقلید کوو لګیا عمر رضی الله عنه فرمایل نه موږ د رومیانو تقلید نه کوو د انګریزانو د عیسایانو تقلید په دې باب کې موږ نه کوو په موږ مسلمانانو باندې به د کافرو تاریخونه غالبه کېږي به موږ چلو زموږ دفتري امور او زموږ سرکاري امور به په هغې چلېږي چا ویل د فارس والا ویل نه فارس والا خو چې بادشاه بدلېږي او تاجپوشي کېږي نو به تاریخ یې بدلېږي هغې خو بس یو بله لوبه جوړه کړې د ایرانیانو د ایرانیانو دا نیکونه هم د زمانې قمقل تیر شوي دي تاریخ به وګورئ دا د مشرکانو اولادو د اور عبادت به کوو په دنیا کې ډېر ګنده قوم دا تیر شوی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې په دې کې رای واخستله په دې کې یو ډېره ښکلې رای یو صحابي ورکړی د الله اکبر هر یو صحابي کې خپل خپل کمال دی ناشنا کمالات توجه ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورکړله کارنامه د عمر فاروق رضی الله عنه ده او په دې ټولو مشورو کې یو ښکلې مشوره یو صحابي ورکړی ده هغه څوک دی عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه مظلوم شهید زمونږ د امت هغه شهید چې کله شهید شوی دی او په دې امت کې په هغه توره اوچته شوې دا توره به ښکته شوې نه ده بیا د یو بل وینې داسې تویوي تر ننه پورې او قیامته پورې به تویې د الله نبي ویلي یو مظلوم کس به په دې امت کې شهید کېږي او په هغه چې کله توره وچلېدله او یو دروازه به د فتنو مخې ته ودرېږي او هغه دروازه چې کله ماته شوله او بیا د هغې دروازې نه پس توره اوچته شوله هغه فتنه به شروع شي دا توره به یې نه کېښودی کېږي بیا به دا مسلمانان د یو بل وینې تویوي دغه شان بې ګناه به یو بل وژني هغه دروازه د فتنو مخې ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حذیفه رضی الله عنه په حدیث کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي صحابه ملګري ناستې دي خبر رانه لکه بل طرف ته لاړه چاته د فتنو حدیث معلوم دی حذیفه وایي ما ته معلوم دی رضی الله عنه وایي ته د دې ډېر لایق وایه هغو ته شروع وکړله نو ویل نه څه فتنې ذکر ویل نه غټه فتنه هغه چې سمندر په شان چپې به وایي هغه ویل ښه ویل امیر المؤمنین ته په هغې څه کې وایي ته خو د هغې نه بري هغه ته هم دونه پته وه چې نبي علیه السلام په اشاراتو ویلي چې عمر رضی الله عنه د هغې نه بري دی د عمر رضی الله عنه ایمان دونه و چې د هغه په مخ کې چا فتنه اوچتولی نه شوله داسې ناشنا غیرتي انسان د الله نبي وایي شیطان په هغه لاره نشي تېرېدلی دونه خو زړور دی او دونه کلک مؤمن دی د شیطان دونه غټ دشمن دی او د نفس د خواهشاتو دونه خلاف عمر رضی الله عنه شیطان په هغه لاره نشي تېرېدلی چې عمر په کومه لاره تیر شي الله اکبر مور به داسې بچې پیدا کړي په دې امت کې او تور پسې کنځلې کوه ته پې لعنتونه وایه ملعون انسانه ستا په نسل او ستا په هغه ټولو مشرانو دي لعنتي چې تا له دا ګنده عقیده درکړې ده تا له دا ګنده تصور درکړی چې ته په صحابو لعنت وې نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله نبی فرمایلی زما په امت کې به فتنې نه راځي د هغې مخې ته الله یو دروازه ودرولې ده
دا دروازه چې څو پورې ولاړه وه په دې امت به فتنې نه راځي. دا حدیث چې حذیفه رضی الله عنه ذکر اوږد حدیث دی، زه ته خلاصه ویم. نو دا دغه ته وایي د عمر رضی الله عنه د حذیفه ته وایي ښه د الله نبي خو ویلي چې د فتنو مخې ته دروازه ولاړه ده. دا راته وایي حذیفه دا دروازه به ماتېږي که دا دروازه به کولا وشي. دا فتنې چې راځي مثلا تا باندې غل راځي د بار نه، مثلا یا دشمن در باندې حمله کوي، ستا دروازه بنده ده، نو دا دشمن په دوه صورتونو کې راتلی شي. یا به دا دروازه کولا وکړي څوک ورته د دننه نه، یا به ته کولا وکړي په خطا سم دشمن به راننوځي، او یا به دا دشمن دا دروازه در ماته کړي نو راننه به وځي. که نه دا دوه طریقې دي که نه. نو عمر رضی الله عنه وایي چې د الله نبي وایي دا دروازه ولاړه ده فتنو مخې ته، فتنې نشي راتلی د امت. نو دا فتنه دا دروازه به کولا وشي، بیا به فتنې راننوځي. که دا دروازه به وغورځېږي او ماته به شي نو بیا به فتنې راننوځي به د امت. حذیفه رضی الله عنه ته وایي دا امیر المؤمنین د الله نبي ویلي دا دروازه به ماته شي، کولاویږي به نه، دا به ماتېږي. وایي ښه حدیث بیان که وروستو بیا شاګردان د دې حذیفه نه م یېرېده، تپوس یې ترې نه کو. یو ملګري ته لږ تپوس وکړه د حذیفه رضی الله عنه ته چې دې دروازې نه مراد څوک دی. هغه ته د دروازې نه مراد عمر رضی الله عنه دی که نه. د الله نبي اشاره کړې وه چې د عمر د فتنو مخې ته څه ده؟ دروازه ده، بنده دروازه ده. دا زړور او غیرتي انسان چې ژوند دی، څوک به د فتنې نوم د ده په ژوند کې وانخلي. د امت بچی به محفوظ وي د ده په زندګۍ کې او د ده په دور خلافت کې. څوک د امت ویښته نشي ازارولی، دا هغه زړور او غیرتي انسان دی. دا دروازه به ماته شي. ماته کې اشاره څه ته وه؟ د ده شهادت. الله کولاوېدو معنا خو دا وه دی به وفات شي په خپل مرګ. نه دا به ماته شي دا دروازه، مانه دشمن به ماته کړي، دی به شهید کړي. نو چې دا دروازه ماته شوه بس بیا په دې امت فتنې راشي. او د الله نبي فرمایل دا فتنې چې کله په دې امت شروع شوي توره به اوچته شي. دا توره چې کله اوچته شوه او د مسلمان بې ګناه وینه تویه شوه، نو دا توره به بېرته نه اوچتېږي، دا همداسې چلېږي. دا مسلمانان به دغه شان یو بل وژني بې ګناه، دا قتل عام به کوي او ځان به پې اور ته رسوي په دې باندې. هغه توره په چا وچلېده؟ په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې. خبره مې د عثمان رضی الله عنه کوله. هغه مظلوم شهید د الله نبي د احد د غر د پاسه ولاړ دی. د احد غر هغه غر دی د مدینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله وایي صحابه وایي په سفر لاړو، حج له تلې، عمرې له تلې، جهادونو ته تلې زموږ خوږ نبي، خو چې سم به مدینې ته د الله نبي صلی الله علیه وسلم را داخلېده او د احد په غر به نظر پرېوته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم با تکبیر ویلو، خوشاله بشو، او خبره تیزه کړله او احد ته به आवाज وکړو احد هغه غر دی نحبه ويحبنا، دی غر سره زمینه کوم او دا غر زما سمینه کوي. الله په یو غر کې الله رب العالمین دا احساس اچولی چې زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سره څه کوله؟ مینه کوله. وایي دا هغه غر دی، زه مو سره محبت کوم، په ما ډېر خوږ لګېږي او دی زما سره محبت کوي. مطلب دا دی چې مدینې ته لاړ شي نو خیر دی، د احد خواته لاړ شه، دا غر وینه. او اوس سعودي حکومت دلته چې څنګه ورځي دی احد طرف ته یو لوی ځای دی، په هغې غټ دا حدیث لیکلی د نبي صلی الله علیه وسلم چې احد هغه غر دی نحبه ویحبنا، حدیث یې غټ لیکلی دی په پینټر باندې. دا هغه غر دی چې نبی علیه السلام سره به محبت کو، نبی علیه السلام به دې سره محبت کو. په دغه غر د الله نبي ولاړ دی. زلزله راغله، زلزله چې شروع شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم احد غر ته وایي اثبت احد ودرېږه، په قلاره شه احده، څه چل در باندې وشو؟ ته نه ګورې ستا د پاسه یو پیغمبر ولاړ دی، فإن عليك نبي وصدیق وشهیدان، ستا د پاسه یو پیغمبر ولاړ دی د الله او بل صدیق ولاړ دی وسره، او بل سره دو شهیدان ولاړ دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خپله موجود دی، خواته ابوبکر صدیق دی او سره خواته نور دو ملګري دي، عمر فاروق رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه. نو صدیق ته صدیق ویلو، د نورو دواړو ته څه ویل؟ شهیدان. اشاره ورته وکړه چې ګوره شهیدان کېږئ به تاسو. ځکه به عمر رضی الله عنه دا دعا به یې ډېره کوله، یا الله شهادت راکړه، شهادت راله راکړه. هغه عثمان رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو ډېره ناشنا او ښکلې مشوره ورکړله. ویل ګوره داسې کار به وکړو، د اسلامي سن آغاز به وکړو د
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه، ځکه دا موږ ته قربانی را یادوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات پې نه کوو، ځکه سله غمونه کوو. معلومه شوه چې صحابه کرام په محرم کې د غمونو خلاف وو که ملګري وو. د پیغمبر په مرګ غم نه کوو. سوچ کوئ خبرې ته خبر ځان پوي کوئ. شعوري مسلمانان شئ، هسې سطحي مسلمانان مه جوړېږئ چې خپل اسلام په شعوري طور پیژنئ نه، تش جذباتیان داسې نه ده پکار. اسلام په شعوري طور وپیژنئ. دا مشوره په دې وجه صحابه ورد کړه چې د نبي صلی الله علیه وسلم وفات کال منګ د اسلامي کال اولنی کال نه ګرځو، د دې نه خپل تاریخ نه شروع کوو. انا لله و انا الیه. ولې؟ ځکه بیا به موږ ته هر کال څه کېږي؟ غم به راتازه کېږي. نو موږ به د غم نه خپل آغاز کوو، د خفګان نه به خپل آغاز کوو د کال. معلومه شوه چې د نبي علیه السلام په وفات باندې هغوی غمونه نه تازه کول. نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې صحابه کرام رضی الله عنهم غم نه تازه کوي، نو د بل چا په وفات باندې غم تازه کول جایز دي؟ چې کال په کال به ځان ټکې او غمونه به کوې او دغه رنګه مرثیې به وې او د دروغو جړاګانې به کوې د مکر، دا نه دي جایز. زموږ اسلام کې دا نشته. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو د دې نه. د 3 ورځو نه زیات غم ناروا دی او حرام دی. صرف زنانه په هغې چونکې د خاوند حق سیوا دی، صرف زنانه دپاره دا حکم سوره بقره کې ذکر دی. خاوند دی وفات شو 4 میاشتې او 10 ورځې د دې عدت دی، او که چېرته ماشوم یو نو د ماشوم پیدایش پورې عدت دی. دا د خاوند د حق د وجه. نو عثمان رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه او په دې ټول اتفاق راغی چې ټیک ده زمونږ هغه لویه قرباني د هجرت ډېر اوچت عمل دی، دا به موږ ته راتازه کېږي چې دې کې 2 قربانۍ نه وي. یو د مهاجرینو قرباني وه چې هجرت یې وکړو د نبي علیه السلام سره، بل طرف ته د انصارو قرباني وه چې هغوی ورله څه ورکړه؟ ځای یې وله ورکړه مهاجرینو له. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی له ځای ورکړه په خپل ملک. نو یو خو به دا لویه قرباني د دې دا تاریخ به راتازه کېږي. یو دویم عثمان رضی الله تعالی عنه په دې کې مشوره ورکړه چې د اسلامي کال به شروع کوو د کمې میاشتې نه. بعض صحابه ویله رمضان نه به شروع کوو، بعضې صحابو بله میاشت ویله، بعضو بله ویله. عثمان رضی الله عنه په دې کې ناشنا نکته وویله، وایي ګوره کال به هغه چې د هجرت کال دی، نو میاشت به هغه مقررو چې کومه میاشت نه مخکې مونږ د نبي علیه السلام سره مدینې والا راغه او بیعت یې وکړو، او د هغې نه بعد چې کومه میاشت وه هغه میاشت نبي علیه السلام سره بیعت په کومه میاشت کې شوی؟ مخکنۍ 2 خطبې مې یې کړې، هغه د 13 ذوالحجه کې شوی، دا چې روانه ده. ذوالحجه کې خلک حج له ځي، مدینې والا حج له راغی، نبي علیه السلام سره مکه کې ملاقات وکړ، اول ته یې ورسره په څه باندې بیعت وکړ؟ ایمان یې راوړه، او بل یې ورله دعوت د څه ورکړ چې مدینې ته راشه. نو مدینې ته د راتللو دعوت په کومه میاشت کې ورکړی شو؟ په دې ذوالحجه کې. او هجرت شروع د کومې میاشتې نه شو؟ دا محرم. بس دغلته بیعت وشو او آغاز د هجرت شروع شو د محرم نه. نو ځکه اولنۍ میاشت د اسلامي کال کومه وګرځېده؟ المحرم. دا اولنۍ میاشت وګرځېده. بله خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به بیا ذکر کړو ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.